لغمان ته ولې لغمان وایي؟ دوستانو سلامونه، جوړ په خیر. زه هیله من یم چې تاسې به ښه یاستئ. مخکې له دې چې د لغمان په اړه تاسو ته معلومات وړاندې کړو، غواړو او هیله لرو چې تاسې زموږ چینل پښتو ټیوب سبسکرایب کړئ او دا شرنګانۍ وشرنګوئ تر څو تاسې ته زموږ هره ویډیو پر وخت در ورسیږي. دوستانو، لغمان چې د افغانستان په ختیځ کې یو پروت ولایت دی، په شین او سمسور لغمان باندې هم مشهور دی. د دوی په اړه مشهوره ده چې دوی چلباز خلک دي او دوی شیطان ته دوکه ورکړې. نو راځئ دلته یې راسره وپېژنئ. آیا پوهېږئ چې لغمان ته لغمان ولې وایي؟ زه یې درته وایم. پخوا وخت کې یو باچا و. هغه غوښتل چې واده وکړي، خو هغه یوې ایماندارې او پاک لمنې میرمن سره واده کول غوښتل. نو د دې لپاره چې همداسې پاک لمنه او ایمانداره میرمن پیدا کړي، اعلان یې وکړ چې باچا سلامت غواړي چې د ژوند ملګري د ځان لپاره انتخاب کړي. نو د ښار ټولې جینکۍ دې د جمعې په ورځ دربار ته حاضرې شي. د جمعې په ورځ ډېر خلک د باچا دربار ته راغلي وو. همدارنګه درجن جینکۍ هم راغلې وې. د هر چا په زړه کې دا خبره راګرځېده چې باچا سلامت به زما په اړه څه پرېکړه کوي. خو د باچا سلامت پرېکړه د دوی ټولو د توقع خلاف شوه. هر یوې ته یې یو د ګلاب تخم ورکړ او ورته یې وویل چې دا تخم واخلئ او په یو ګلدان کې یې وکرئ، او د هر چا بوټی چې ښایسته ګلاب ګل نیولی و هغه سره به زه واده کوم. ټولو تخم واخیست او لاړې. 6 میاشتې وروسته بېرته ټولې جینکۍ د خپلو ګلانو سره دربار ته راغلې. د چا په لاسونو کې سره، د چا په لاسونو کې ژیړ ګلابونه وو، خو یوازې یوه جینۍ وه چې ګلدان کې یې صرف خاورې وې او ګل یې نه لرلو. کله چې باچا د دې جینۍ ګلدان ولید، ورغی او ورته یې وویل چې تا ولې ګل نه دی راوړی؟ جینۍ ورته وویل چې زما په ګلدان کې د ګل بوټی رازرغون نه شو. باچا جینۍ د لاسه ونیوه، د ځان سره یې د ټولو خلکو مخې ته راوسته او په لوړ غږ یې وویل چې تاسو پوهېږئ کوم د تخم دانې چې ما تاسو ته درکړې وې هغه شنډې، یعنې فصل ورکولو توان یې نه درلود. نو د چا په ګلدان کې چې ګل رازرغون شوی هغوی بل تخم کرلی، نه هغه زما ورکړی شوی تخم. نو د دې جینۍ ګلدان چې خالي دی او ګل نشته ورسره، دغې جینۍ هغه تخم کرلی کوم چې زما ورکړی و. نن نه بعد دا زما میرمن او د دې هېواد ملکه شوه او پاتې شوه د لغمان خبره چې لغمان ته لغمان ولې وایي. په دې زه هم خبر نه یم او نه مې تر اوسه په دې هکله کوم څه لوستلي دي. پخپله یې معلومات وکړئ. مننه چې دومره توجه سره مو واورېدله.